السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو خدای وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې درسونه مو کتلي وي او یو څه مو چې زده کړي وي. دوستانو که تاسو لا تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په هر تڼۍ هم درسره زنګ وهئ تر څو زموږ هره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ. دوستان نور وخت مو نه ضایع کوم، راځئ په درس پیل کوو. څلورم لوست ده، دا هم د کتاب صفحه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایټم 2 دوهمه برخه it is. معنا څه نن په it خبرې کېږي چې it is معنا شی ده او دا له چی سره استعمالیږي نن په دغه کې خبرې کېږي. او د it معنا څه شی ده؟ دغه او د is معنا څه ده؟ دغه ده. دې کې خبرې کېږي چې په انګلیسي په دې څرنګه وایي چې دغه ده. مثال یو بکس، بوتل، مثال دغه دا یو مڼه، دا به هم درته ووایم. خو راځو تاسو ته مثالونه لیکلي دي. اول مثال دلته لیکلی ده it is a box. it is a box. دغه دا یو بکس. د بکس خپله چیز ته وایي؟ هغه ته وایي صندوق ته وایي. خو it به له چیز سره استعمالوي؟ دا د کومو شیانو لپاره استعمالیږي؟ د هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې هغه ساه ونه لري. او دغه د مثال دغسې د this معنا هم چې ده د this معنا هم دغه ده. خو دا د انسان لپاره دا چې ده د انسان لپاره استعمالیږي. خو د کوم شیان چې ساه ونه لري بې غږه شیان هغو چې استعمالیږي هغو لپاره it استعمالیږي. مثال د انسان تصویر په هغه کې ده، په عکس په دیوال ده. هغه به څرنګه وایي؟ it is a picture. دغه د یو چې تصویر. مثال د انسان تصویر لپاره هغه شیان چې هغه ساه ونه لري هغه لپاره چې استعمالیږي؟ it استعمالیږي. د this معنا هم دغه ده، خو دا بیا چې لپاره استعمالیږي؟ د انسانانو لپاره استعمالیږي چې یعنې هغه ساه ولري. او مثال دغسې یو بل مثال تاسو لیکلی د پوه شوئ. بکس چې ته وایي؟ بکس صندوق ته وایي. صندوق ته وایي. او مثلا یو بل مثال درته راخیستی ده it is a bottle. دغه دا یو بوتل. دغه دا یو. خو ګرانو شاګردانو تاسو به دغه سم زده کوئ. دغه نن خبرې معنا دغه ټول درس مطلب چې ده it is. ستاسو به دغه زده کوئ. خو یو شی ته پام یې ګوره، دغه انګلیسي کې چې کومه جمله شروع کوئ دا چې شروع کوئ په غټ توري به شروع کوئ. دغه بریس کوئ غټ آی به کوئ it is a. ورته بیا وړوکي توري لیکئ it is a bottle. دغه دا یو بوتل. که تاسو سره په ذهن کې پوښتنه پیدا شي دلته دغه ای ولې نه ویل کېږي؟ دغه ډېر معلمان دغه ته پام نه کوي. دا په انګلیسي کې دغه ای ولې نه ویل کېږي؟ دا ځکه نه ویل کېږي، د لپاره قاعده ده په انګلیسي کې چې یو واول توری راسي دا واول دغه د دې باعث کېږي چې دا او څرنګه وویل شي، دا دوم واول توری څرنګه کړي دا اول دا اوږد وویل شي. مثال په پښتو کې موږ لرو ا، دا د ا اوازه بو. ګوره دا اوس نه بو به نه وایي، بوټل به یې نه وایي، یعنې بوټلي داسې به نه شي وایي بوټلي که نه بوتل. دلته ای ځکه نه ویل کېږي چې دا یو واول که چیرې یو واول راغی نو بل توری څرنګه کېږي هغه نه ویل کېږي. چې دغسې یو بل توری راغلی دا دې لپاره ویل کېږي چې دا دې لپاره راغلی دا توری هو څرنګه کړي اوږده کړي بوتل.
بوتل بوتلي به دا به نه وایه ځکه چې واو درانه تاسو په نوم کې هر چې کوم چیرې ولیدل دغسې دلته به درته راغلی مثال ټیچر به ورته بل مثال تاسو ته ولیکم TEACHER ټیچر استاد ته وایي معلم ته وایي دلته THR ولې نه ویل کېږي THR ځکه دا A دلته ولې نه ویل کېږي که نه تاسو ځینې استادان تاسو ته دا نه وایي چې دا A معنی کې وویله د دې هغه دغه ده چې دا ای څرنګه دا اوږده ویل کېږي ټیچر چې دلته ګور که بل واول چې راغی دا به چې وایي چیر به یې نه وایي دا به چیر چې نه وایي ځکه چې یو واول راغی دا اوږد ویل کېږي دا نه ویل کېږي دا ویل کېږي خو دا به څرنګه ویل کېږي بل واول چې راشي هغه به څرنګه ویل کېږي لنډ به چر لکه دا بیخي څه نه راغلی د لیک ویل کېږي ټیچر دا دغه سره ولوره CH له R سره جنګېږي ټیچر ټیچر نشي ویلی ځکه دلته یې واول راغلی دی دا هم واول نه مخکې درس کې ما هم درته ویل چې واول تورې څو دي 5 دي ایم واول ده ایم واول ده ایم دا خو هم پوهېږي چې واول ده دلته بس ای ځکه نه ویل کېږي THR ځکه نه ویل کېږي چې یو واول راغلی که چېرې په انګلیسي کې یو واول دوه واول تورې راغلي په یو نوم کې دوه واول تورې راغلي وو نو اول به یې څرنګه کوئ تاسې اوږد به یې وایاست که هر توری یو مثال یو هغه به اوږده ویه مثال دغسې واول تورې راغلي اول به یې که چېرې دلته راغلی هم په یو نوم کې نو اول به تاسې څرنګه کوئ دا به اول توری به څرنګه کوئ اوږدوئ دا ډېر استادان تاسو ته دا نه وایي دا ما ای ولې نه وویله دا ای ولې نه ټیچر که نه استاد ته وایي خو دلته دی ای نه درته وایي دا په انګلیسي قاعده ده دا به تاسو زده کوم دلته بوتل کې هم it is a bottle دلته اوس بوتلي نه چې دا ویله ځکه چې یو واول راغلی دا به لیکو دی بوتل ښه دغه و دا هغه ته به لیک پام کوئ دغسې مثال یو بل مثال تاسو ته لیکم کتاب کې تاسو ته راغلی ده it is a bag BAG دا یو بکس څه شی بکس دغه دیز معنی چې ده دا یو خو پوهېږئ دغه دا یو بکس که چیرې دلته بیا نوم په واول تورې ښوسته وی و که چیرې دا نوم په واول تورې بیا به تاسو دلته شی سره استعمالوئ چې درس کې هم ما تاسو ته ویلي دي دلته به د ایل ځای چې استعمالوئ ان به استعمالوئ مثال هغه چې زه مثال ته لیکم مثال چې هغه نوم په واول تورې ښوسته وایي مثال تاسو ته راغلی وي چې ما ته داسې ووایي چې دغه دا یوه مڼه ته به داسې ورته لیکې چې it is an به ورسره لیکه an apple او ایپل دلته ای بیا که نه هم راغلی ده خو دلته ای ده څرنګه نه ویل کېږي ځکه یو واول توری مخکې راغلی ده دا به لیکو دوی ایپل مینې دا به اوږدوئ دا خو نه ویل کېږي دا واول توری دا به هلته بیا ان استعمالوئ که نه دغه ان معنی هم چې ده دغه دا یوه مڼه هلته به بیا ان هسې استعمالوي چې it is a apple دغه دا یوه مڼه هلته به بیا هم ان استعمالوئ که چیرې یو معنی راتله په انګلیسي کې چې یو هلته واول یو نوم و هغه لپاره به ان استعمالوئ چې په اول تورې ښوسته وایي که چیرې په اول تورې نه ښوسته وایي هغه نو مثال بل تورې ښوسته وایي هغه لپاره بیا چې آی استعمالوئ مثال هغسې یو بل مثال تاسو ته لیکلی ده it is a button button دغه دا یو بټن معنی تڼۍ ته تاسو کتاب کې راغلی تڼۍ ته چې وایي بټن وایي داسې یو بل مثال تاسو ته راغلی ده it is a put دغه دا یو پوټ چې ته وایي منګي ته وایي منګی دلته دغه دا یو منګی دلته بیا هم ګوره ان نشي استعمالولی ځکه چې په واول د منګي پوټ چې ده دا په هغه نه ده ښوسوی په واول تورې نه ده ښوسوی نو ان موږ نشو استعمالوی مثال هغسې یو بل مثال یې تاسو ته رااخیستی ده it is a clock CLOCK دغه دا یو
ساعت کلاک چې ته وایي دغه سپل په تاسو یادوئ چې ساعت ته چې وایي کلاک وایي او تلفظ به یې څنګه کوئ کلاک CLOCK. دوستانو که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو ما ته یې په کمنټ کې ووایاستئ انشاءالله زه به هغه درته که مې هغه وکتل انشاءالله بکر سم صاحب ته زر د هغه ځواب درکړم. مثال هغسې یو بل مثال تاسو ته راخیستی ده it is a چې ده cup CUP کپ چې ته وایي پیالې ته وایي پیاله خو دا هغه ته نه وایي ګلاس ته نه وایي مثال تاسو به شنو دغه ته اوس ګلاس ووایي ته ګلاس نه ګلاس ته خپله ګلاس وایي او دا چې ده کپ چې ده پیاله. او مثال داسې یو بل مثال تاسو ته راخیستی ده it is a plate دغه ده یو پلیټ یعنې البقای پلیټ خپله پلیټ ته وایي ځکه نه هم بیا ول پلیټ یې نه ویل کېږي ځکه چې دلته یو واول حروف راغلی ده نو بل دا یو اوږدې پلیټ یعنې دا پلیټ اوږده یې به او دا بل نه ویل کېږي. ښه دوستان دغه و ستاسو د نن ورځې درس او دغه سپیل به تاسو یادوئ. که تاسو کومه غوښتنه یا زموږ چینل په اړه کوم هغه نظر لرئ هغه درس طریقه مو نه وي خوښه نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله موږ به وکولی شو چې ستاسو کمنټ ته ځواب درکړو. تر بل درسه مو